شریعت کې یو دغه هم د شیخ التناس دی، ټول خطا کوونکي ګناهګار دي او خو پکې هغه ده چې خپل ګناه ته متوجه شو توبه پرې وباسي. راځي یو دلته خپل لحظه خپل ګریوان کې هم سره ټیټ کړو، سره څومره ګډ شولو د پاکستان ډول ته، څه مو ونه کړل د پاکستان په فرمایش باندې، تریزبونو جوړول، ټانګونو وروړل، تیارو هاره کول، خپلو قهرمانانو وژل، د مولیانو وژل، په کوم بودونو باندې چې زه وغږېږم سحر به شي چې ما د پاکستان ومندل او ما خپل کور ړنګ کړلو. ما ته تر اوسه پورې یو پنجابی و چې افغانستان ته راغلی، د افغانستان د سړک په ړنګولو کې لاس وي او تا نیولې وي چې هغه سره تذکره د پنجابي وي. ما ته یو تاریخ یو فرد وښی وه چې د افغانستان ته راغلی وي چې یو څه کړي وي، تا نیولې و چې همدا د پنجاب د سند د ایالت دی، خو زما افغان و، یا زما پښتون و، یا زما تاجک و، یا زما ازبک و، یا زما هزاره و. دا مو چې زړونه دومره پړسېدلي که د شمشاد غر له همدغه نقطې هم پړسېدلي دي چې زه 15 کلن تاریخ درلودونکی افغانستان چې دغه 15 کلن تاریخ درلودونکی پاکستان ته څه نه شم ویلی، دا د دې لپاره چې د هغه فرمولې پر ما باندې چلیدلي دي او په دفاع کې ما هېڅ هم ورته نه دي کړي. که زه وی، که زه افغان وی، رښتیا سره هم هغه غیرت، شجاعت چې ما په ترانو او شاعرانه په ډول کې ما ویلی دي، نن به زه هم په دې خطې کې داسې یو شخص، یو فرد، یو مملکت، یو رهبر ومه چې ما به اوله خبره کوله، نه دویمه درېیمه خبره، څلورمه خبره. ځکه تاریخ ادعا زه لرم، د مرکو د جرګو ادعا زه لرم، زه د مشرانو، زه د احمدشاه بابا، زه د میرویس نیکه، زه د غازي وزیر محمد اکبر خان ټاټوبی یم او زما څخه یې جوړ کړی دغه 40-50 کلونو تاریخ دی چې په تاجک پښتون مړ کړو، پښتون تاجک مړ کړو، ازبک هزاره مړ کړو، هزاره ترکمن مړ کړو. دغه تاریخ ما ته راپاتې دی. ما نه احمدشاه بابا هیر دی، ما نه میرویس نیکه هیر دی، ما نه محمد وزیر اکبر خان هیر دی. راځي هغه هوډ سره راواخلو او دغه فرمولې او دغه فرمول باندې کار سره وکړو چې د پاکستان لاس بیا را مخته نه شي، د پاکستان لاس را مخته کېدل چې دي چې هر کله هر افغان دغه فکر وکړو چې زه پورته یم په بل افغان باندې او زه برلاس یم بل افغان باندې او زه عزتمن یم له بل افغان څخه، د پاکستان فرمول مستقیم غیر مستقیم کامیاب شولو او پاکستان زنده باد شولو، افغانستان مرداباد شولو. پر خپل ځان باندې کار کول، خپل ځان آبادي ته رسول، خپل ټکنالوژي باندې سمبال افغانستان جوړول، دا په دې معنا دي چې ته ډیورن لپاره کار کوي. ډیورن په زارۍ باندې نه ګټل کېږي محمد صاحب محترم چې زه راشم او زه ورته وایم چې خیر ده دا ډیورن خو ماته بیرته راکوئ. ستا د شهیدانو غږ چا واورېدلو؟ 2 امریکایان د واشنګټن ډي سي مخ ته پر ډز باندې ووژل، 18 مملکتونو اسنادونه امریکا قرنطین کړل، زرها او صلحاوې مې هغه ته واچول، جیل ته واچول. اخیستل کېږي مقوله د حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه، ورکول کېږي نه. حق اخیستل کېږي او اخیستل کېږي څه رقم؟ هغه په سوک باندې اخیستل کېږي. دا کږه خوله ده او کږه خوله په سوک باندې سمیږي، نه په زارۍ باندې چې زموږ ډیرون خوراکه وخت دې پوره دی، قربان دې شم زموږ ډیرون خوراکه. هغه درته وایي چې نر راڅخه واخله، واضح یو مشخص پیغام د پاکستان دا دی چې نر راشه واخله. دا زما او ستا پوښتنه ده، زما او ستا ته سوال دی چې ما او تا لرو دومره شجاعت، لرو دومره غیرت، لرو دومره امکانات، لرو دومره اسباب وسایل لرو چې له پاکستان څخه خپل ډرون راواخلو؟ که نه لرو ته به کار سره کوو، اتفاق به سره کوو، اتحاد به سره کوو، تعلیم به کوو، تحصیل به کوو، ټکنالوژي د بلار سره برابرو، دا ټول بودونه سره برابر کړو، بیا به لوی جرګه راغواړو. حکومت صلاحیت څخه پورته دغه مسله که شیخ اشاره ورته وکړه، ملت به فیصله پکې کوي چې پښتونخوا سره، مقبوضه پښتونخوا سره څه وکړو او په کوم ډول باندې وکړو. اوس چې زه جرګه هم راوغواړم څه ورته ووایم؟ لویې جرګې زما مقبوضه پښتونخوا سره څه وکړم؟ هغه به درته وایي چې لاړ شئ ترې نه راواخله، ترې راخیستی شي، ته ترې نه راخیستی شي، هلته پنډه ده چې راواخلې پښتونخوا راواخلې افغانستان ته رامنډه کړي، دلته افغانستان کې خلاص کړه پښتونخوا هم راواخیستله. هغه یې در څخه اخیستل شوې ده، په زور خپل بیرغ پرې لګولی دی. ستا د بیرغ د لګولو لپاره کار په کار دی، کار لکه موږ چې هر وخت اسلامي امارت یې کولی شي، توانایي لري، فرصت لري، ظرفیت لري، او هغه ظرفیت باید یو سکند څخه هم باید په کلي ډول باندې کار وشي، باید استفاده سل په سل کې ترې واخیستل شي، ځکه چې تاریخ ډېر ظالم دی او وخت ډېر محدود دی. هر دقیقه، هر لحظه، هر کال، هر میاشت، هر څه پیښیدونکي دي. دغه لپاره باید اسلامي امارت ډېر قوي هوډونه لکه څرنګه چې لري، باید نور هم قوي شي په اسبابو، په وسایلو، په امکاناتو، په تحصیل او په تعلیم، په ټکنالوژي، په ځوانانو او د ملت او د حکومت